جوریج چې په بني اسرائیلو کې یو بزرګ انسان او تقوادار ډیر انتهایی تقوادار او شپه ورځ به په مونځ ولاړو عبادتونه به ډېر کړو مونځ به ډېر کړو دا مونځ چې د الله ملاقات دی دا یقیني د هغه کسانو په نصیب کېږي چې هغه د الله اولیاء او ډېر نیکان خو یو ورځ د ده نه یو غلطي وشوه اوس ګوره ته دلته نفل کې که نه او دلته تا ته مور او پلار اواز وکړي دا نفل غوره دي که د مور پلار خدمت غوره دی مور پلار خدمت یو خو فرض دی فرضونه چې منې کوي بیا د مور پلار خبره مه منه ځکه فرض اهم دي یو نفل عبادت دی نو دی په نفلي مونځ ولاړو او مور ورته آواز وکړو یا جریج دی اوس په مونځ ولاړو په دې زړه کې وایي حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي دی په دې زړه کې وایي یا ربي امي وصلاتي ای ربه هلته مور اواز کوي دلته مونځ باندې تا ته ولاړې نو دې ته هغه د ځان نه تقوا وایي اوس که دې وخت کې دا مونځ مات کړي د مور خبره ومنه نه دې مونځ ماتېدو باندې ته ګناهګارېږې نه خو ده مور ورته بیا اواز کوي یا جریج یا جریج پړه کې دا وایي یا الله مور یا الله مونځ نفل عبادت کوي لګې دی اخر هغه مور ته روانه شو خیر یې ورته وکړه الله اکبر الله دې موږ د مور او پلار د خیرونه وساتي دا ګوره ډېر بدبخته انسان بیا خاص کر د مور ډېر عجیبه زړه دی نرم پلار خو بیا هم کله کله جذباتو کې راشي هسې د جذباتو نه یو دغه وکړي خیره هغه هم د زړه نه کوي خو دا مور خو زړه خو ډېر نرم دی دا خو په لاسانه خیرې کوي نه او چې ویې کړې او لوګیې ته وخته دا بیا ډېره خطرناکه خبره زما محترم ور نو دې مور یې ورته یو خیره وکړه دومره خیره ورته وکړه چې الله دې تر هغه پورې جوړېږه زما بچي او مه مړه کوه چې څو پورې تا د بدکارو ښځو مخونه نه لیدلي الله صرف دومره خیره و چې د یو ډمې بې حیا او د بدکارې ښځې مخ در باندې الله ولیدلی که چې به تا ځان په دې عبادتخانه کې بند کړی او ډېر پرهېزګاره ځان ته یو بار نه ګرځي چې رب غلط نظر به مې استعمال شي نو تاله دې الله دا سزا درکړي چې ما ستا سره کار و ضرورت و زما تا ماله جواب رانه کړه دا خیره ورته وکړه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې کې ورځې تېرې شوې او یو شپونکی بار لګی دی ګړې بیزې سره او یو بې حیا زنانه راغه اوس هغه د مور خیره لګېږي که نه الله دې د امتحانونو ازمایښونو موږ ټول وساتي بدکاره زنانه راغه او ډېر ورته ځان ډولي کړی ښایسته کړی دی او جوریج ته یې ځان ډولي کړو او آخر مطالبه یې ته وکړه د بدکارۍ اخو نیک سړی ورته ځه ورکه شاخوا شه غلطې خبرې کوې ځه لرې کېږه هغه بدکاري خو یې ونه کړه ځکه مور ورته د بدکارۍ خیرې نه وې کړې صرف دومره چې د بدکارې ښځې مخ دې در باندې الله ولیدلی او مخ خو پې ولیدلی شو چې هغه انکار وکړلو دا بدکاره ښځه ووتله او د شپونکي سره یې زنا وکړله بهر شپونکی یو ګډې بیزې سره ولې او صحرا وه یو طرف ته لاړه بدکاري وکړه هغې نه یې بچی وشو چې بچی پیدا شو خلکو دا کم ځای نه هغه بدبخته ظالمه راولګېده په جوریج یې دا وکړه پانیک انسان الله اکبر دا بل امتحان راغی اوس بل ازمایش راغی دا د چا نه شوی دی وایي دا هغه شپونکی یاد نه کړلو دا نیک انسان یاد که جوریج تهمت ولګېد سخت خفه شو خلک خو جذباتیاني خلک وایي چې رښتیا راځي دروغو کلي وران کړي که نه نو دلته کلی وران شو ټول خلک بلوه شو دا خو موږ ویل چې ډېر بزرګ سړی دی دا خو ډېر تقواداره سړی دی دا خو ډېر نیک سړی دی عبادتونه کوي ښه دا دومره بدکاره دی راغونډ شو ټوله ګرجې وله ونړوله حدیث کې دا صومعه وایي صومعې وله ونړوله دا بدکاري ده کړې ده په دې کې خلک په ده پسې راغونډ شو چې ده باندې ګزارونه وکړي ویې وژنه دی ویل ماله یو ټایم راکوئ لږ باندې لږونه ټایم راکوي واو ټایم به درله درکړو څه شی کوې 2 رکعاته کوم 2 رکعاته مقرره کوي بس په مونځ باندې ودرېده حدیث کې راځي وایي دی په مونځ باندې ودرېده اودس یې وکړو مونځ یې وکړو الله رب العالمین ته او دا دعا یې وکړه چې یا الله د دې امتحان او ازمایش نه یا الله ما بچ کړه داسې امتحان عجیبه په ما راغی پاک انسان یم او تهمت را باندې د دروغو ولګېده او په دې کې وایي ورغو دغه ماشوم چې لا په غېږ کې دی وړوکی ماشوم دی د خبرو نه دی هغه ته وایي بچیه وایه پلار دې څوک دی الله دا د ده لپاره کرامت شو هغه د مور په غېږ کې ویلې زما پلار چې دی فلانې شپونکی دی فلان الراعي فلانې شپونکی چې دی زه د هغه بچی یم و دی والله پاک د ده برات راغی ټول خلک راځي معافیانې غواړي بس معاف هم کو غلطي مو کړله پراپګانډه خوره شوه موږ هم پکې راغو خیر دی موږ معاف کا او موږ را چنده راغونډه و تاله دا ګرجه د سرو زرو جوړه وغیل یاره سرو زرو مېړو په کار نه ده اما هغه د خټو ګرجه راله جوړه کړي چې زه خپل عبادت کوم نبي علیه السلام فرمایي ګوره دا پخوانو بني اسرائیلو کې تېر شوی انسانو خو د مور د بددعا د لاسه هغه د بدکارې ښځې هغه مخ یې ولیده
بدکارۍ دعا خو ته نه وه کړې، خو د هغې د ملاقات دعا یې ورته کړې وه، خیرې کړې وې، نو هغه امتحان او ازمایش کې دی ور پرېوته.